هغې قومونه پرېږده، هغه خو به ډېر لري. دې زموږ زمانو کې چې کوم چا د الله تعالی دوستي خپله کله، حضرت قاری صدیق احمد باندوی رحمه الله د دې هندوستان ډېر ښه عالم، د الله تعالی نیک دوست، د الله تعالی بنده تیر سلو. د هغې په حالاتو کې لیکلي دي یو ورځ په یو کلي کې په یو ځنګله کې د مدرسې جوړولو اراده وکړه چې دا به زما د مرګ بعد زما د آمدنۍ ذریعه وي. لکه دنیا کې سړی ځان له یو کارخانه جوړه کړي، د هغې عقیده دا وي چې دا به راځي او زما د بچیانو کفالت به ورباندې کېږي. د مرګ بعد د جوماتو د مدرسې آمدن انسان له په قبر کې راځي، انسان له په قیامت کې راځي، تر هغې وخته پورې راځي چې انسان جنت ته رسېږي. او د الله تعالی نیک بندگانو، د الله نیک بندگان چې هر ځای کښېني پر هغې باندې دنیا راټولېږي. حضرت قاری صدیق احمد باندوی رحمه الله په حالاتو کې لیکلي دي چې هغه یو ځای په ځنګله کې د مدرسې جوړولو اراده وکړه او د هغې دپاره خلکو څه خرچه او پیسې ورکړي. هغه وخت کې هغه پیسې د سپینو زرو، د دراهمو، د درې په شکل کې دي. او یو تیلی یې اخیستی د په ځنګله کې روان دی، هغه د مدرسې خرچه و ځای له ورځي او د هغې بندوبست به کوي. په لاره کې چند غله دي، هغه ولیدو چې دا خو یو بوډا دی، بزرګ دی او د دې سره ورسره پیسې دي، نو د هغې نیت ورته خراب سو. چې کله دی در یو ځایه پورې ولاړی نو هغې خلک ورپسې ورغلو چې ورژندي سو، د ده د عقیده سوله چې د دې خلکو نیت خراب دی ماته. بره څه کوي، هغه تیلی یې پر هغه مځکه باندې کښېښوله، بره داسې ځین روان سو. هغه خلک رالو، هغه تیلی ته ودرېدو چې هر څومره زور یې ورباندې وکړي، تیلی کې پیسې پرتې دي لیکن دا تیلی د مځکې نه پورته کېږي. چې هغو ځان پر ستړی کړي لیکن تیلی پورته کېدلی نه شي د مځکې. باره ورلو دی یې راوګرځوی، ورته یې قاري صاحب پر دې باندې دې څه دم کړی دی؟ دی ورته یې په خدای قسم دم نه دی او نه پر دې باندې ما څه ویلي دي، صرف چې تاسو راښکاره سوه زما عقیده، زما سر ستاسو په اراده باندې خلاص سولو، نو ما دستي خپل رب ته ویل یا الله زه خپل ځان یم، دا پیسې ستا دي، یا الله دا ستا ذمواري ده، ستا ضمانت دی او ستا پیسې دي، ته د خپلو پیسو حفاظت کوه، زما په مخه شه، زه پر خپله لار لاړم. نو ما د الله پیسې پر هغه ځای کښېښولې، اوس الله د خپلو پیسو حفاظت کوي چې تاسو د الله تعالی پیسې نه سئ اخیستلی، په دې کې نه زما دم ځایېږي، نه زما په دې کې څه درود ځایېږي. د هغې هغه خبرې پر هغه غلو باندې دومره اثر وکړي چې هغې ټول پر هغه ځای باندې توبه کاږي. د هغې مدرسې اولني طالبان دغه ټول غله دي. او چې کله علم ته ورسېدو چې څومره انسانان په دې غلو کې وو، الله تعالی چې علم ورکړي دا ټوله صاحب نسبت اولیاء وو. نو ما درته ویل زه ډېر ځله دا آیات وایم، ذلک بأن الله مولا الذین آمنوا، الله تعالی د مؤمنانو مولا دی، الله د مؤمنانو دوست دی، د هغې ضمانت اخلي، د هغې ذمواري اخلي. وان الکافرین لا مولا لهم، د دې کافرانو دپاره څه مولا او دوست نشته.